متحده عربي اماراتو د ویزټ یا ملاقاتي ویزو په برخه کې د دوبۍ انوایټ یا دوبۍ ته بلنه په نوم یو نوی پروګرام په لار اچولی دی چې له مخې د دوبۍ اوسیدونکي او هلته میشت کسان کولی شي چې د خپلو کورنیو اعضا ملګري او دوستان دوبۍ ته دعوت کړي. ویل کېږي چې دا پروګرام د کړکېچونو د اغیزو او د دوبۍ د ګرځندوی سکتور ته د اوښتې زیان د جبران لپاره طرحه شوی دی چې د روان 2026 میلادي کال د جولای له 20 نیټې څخه پیل او د همدې کال د اکتوبر میاشتې تر 30 نیټې پورې دوام کوي. دا چې څه ډول دغه پروګرام ته اپلای کیږي او څوک تاسو دعوت کولی شي په دې ویډیو کې را سره کتلی شئ. قدرمنو لیدونکو، څوک کولی شي چې تاسو دوبۍ ته را دعوت کړي یا بلنه درکړي؟ هغه کسان چې د دوبۍ اصلي اوسیدونکي دي او یا هلته اوسیږي، آی ډي کارت یا هویه لري او یو څه نه څه معاش او کار لري، هغه کولی شي چې تاسو دوبۍ ته دعوت کړي. کوم کسان دوی دعوت کولی شي؟ یعنی څوک دعوت کولی شي؟ 3 کټګورۍ خلک دوی دعوت کولی شي. اول دا چې د خپل میرمن او اولادونه دوی دعوت کولی شي اوله کټګورۍ کې. دوهمه کټګورۍ کې ورونه او خویندې چې سیبلینګ ورته وایي دغه کولی شي. او دریمه کټګورۍ کې فرینډز ملګري یا دوستان دوی دعوت کولی شي. نو کوم اسنادو ته اړتیا ده؟ کوم اسناد ضروری دي؟ اول دا چې دغه څوک چې تاسو دعوت کوي دغه د اماراتو په آی ډي کارت ولري، د هغې د پاسپورټ کپي ضرور ده، چې همدا ډول ستاسو پاسپورټ کپي چې 6 میاشتې وخت ولري دغسې یو پاسپورټ او یو عکس ضرور ده. هغه څوک چې تاسو دعوت کوي هغوی د عوایدو یو سرټیفیکیټ یا د معاش یا قرارداد یا ټریډ لیسنس کپي ضرور ده ورته. همدا ډول دغه د ښځینهو دپاره میریج سرټیفیکیټ یا نکاحنامه چې ورته وایي دا هم ضرور ده او د قرابت سرټیفیکیټ دا هم ضرور ده. د افغانستان، عراق، ایران او پاکستان خلکو لپاره نیشنل آی ډي یا چې موږ تذکره ورته وایو دغه هم ضرور ده. نو دغه پروګرام ته څنګه اپلای کولی شو؟ اول دغه کوم کسان چې په شرایطو برابر دي دغه کولی شي چې د جي ډي آر اف ای ویب سایټ له لارې اپلای وکړي. همدا ډول د دوبۍ اپس له لارې هم کولی شي او یو د امیر سنټرونو له جملې څخه هم دوی کولی شي چې دغه پروګرام ته اپلای وکړي او یا هلته ثبت شوي کوم ټایپینګ سنټرونه چې دي د هغوی له لارې دوی کولی شي چې اپلای وکړي دغه پروګرام ته. نو د ډیرو معلوماتو لپاره ښه به دا وي چې هلته میشت افغانان ورونه چې دوی غواړي یو څوک دعوت کړي له رسمي ټایپینګ سنټرونو سره دې په دې اړه مشوره وکړي، خبرې دې ورسره وکړي، نه د هغو ټایپینګ سنټرونو سره چې هغه عادي دي بلکې هغه رسمي ټایپینګ سنټرونه چې د جوازاتو په ویب سایټ باندې ثبت شوي دي هغوی سره که دوی مشوره وکړي ټولې لارې چارې او ټول اسناد ورته برابروي، ورته ښایي دا چې د افغانستان لپاره شرایط څه دي، کولی شي نشي کولی، په دې اړه به هم دوی ته پوره معلومات په لاس ورشي. د نورو معلوماتو لپاره قدرمنو لیدونکو په یوټیوب کې سینین چینل در سره سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې سینین پیج در سره فالو کړئ ترڅو تاسو ته پر وخت نوټیفیکیشن درشي او له مهمو موضوعاتو پر وخت خبر شئ. مننه له لیدو مو.